د لویدیځې حوزې د عالمانو سراسري شورا نوبتي غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ جوړه سوه او پکښې پر مختلفو موضوعاتو بحث او خبرې وسوې. شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح سوله د هیواد او هیوادوالو لومړیتوب یاد کړ او د شته امنیو جنګونو او ستونزو لمنځه وړلو یوازینۍ لارې په هیواد کې د سولې راتلل وبلل. نور حال په ریپورټ کې. د هیواد په کچه تر ټولو د منظم دینی شورا چې د لویدیځې حوزې د عالمانو سراسري شورا په نامه یادېږي خپله اونیزه غونډه وکړه او پکښې د سولې، ناامنیو او کرونا ویروس خپرېدو څخه د مخنیوي په هکله خبرې وسوې. د دې شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح سوله د هیواد او هیوادوالو لومړیتوب یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار د سولې راتلل دي. با کمال تأسف که امروز جنگ بین مسلمان رو میکشه، طفل و زن و مرد و پیرمرد و مسجد و محراب و منبر و هیچ چیزی مراعات نمیشه. در این جنگ ها ما قرآن کریم در گرفته، قانون اساسی ما که ما بوی ایمان داریم. پیرمردا کشته شده، زنها کشته شده، طفلا کشته شده. طفل نوزادی که نو از مادر پیدا شده همون ساعت کشته شده. د لویدیځې حوزې د عالمانو سراسري شورا مشر روغتیا پالان د خپلې څانګې عالمان یاد کړل او د خلکو یې وغوښتل چې د کرونا ویروس وبا څخه د خپل ځان او ټولنې ژغورلو لپاره دي د هغوی خبرې عملي کړي. اقرار فرموده دکتر صاحبا و مردمان ایفن که موج دیوم از شروع شده. موج اول از اولین کسی که به کرونا مبتلا شد از هرات بود، چون از جمهوری اسلامی ایران شروع شد. دیگه ما هم ارتباطات رفت آمده داریم از اینجا آمد. حالا موج دیوم در ایران شروع شده که مشهد از قرمزم بلندتر اعلان کردن. هر شبانه روز این روزا در مشهد از 200 کمتر نمیمونه تا به 300. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس د خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې دي ډېر تګ راتګ د یو بل کورونو ته نه کوي او د ټولنیز واټن په ساتلو، لاس نه ورکولو او ماسک کارولو سره دي د کرونا ویروس وبا په کنټرول کې له روغتیایي مسؤلینو سره مرسته وکړي. د عامې روغتیا رئیس همداشان د وینې وچونکې ناروغۍ یا کانګو په هکله هم خبرې وکړي او د خلکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې هم روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. در قسمت قربانی برای مرض تب کانگو کریمه یا تب خونریزی دهنده، این مریضی از کرونا خطرناکتره، کشنده تره. انتقال از این توسط خون حیوان که به تماس خون یا مخاط انسان بیایه انجام میشه. توصیه ما اینه که به همشهری‌ها گفته شه گوسفند یا گو یا مواشی که برای ذبح قربانی میخرند دست نزنن، نگاه کنن، بالا پایین نگاه کنن که کنه نداشته باشه، چون عامل سرایت کنه. بعد این حیوانه که میبرن به خانه ذبح نکنن، به یک جای بیرونتر که این که کشته میشه کنه از این راه میفته که میره به خانه یک طفل، یک مادر، یک پدر میگزه او کنه و بعد او مرض میگیره. د لویدیځې حوزې د عالمانو سراسري شورا نوبتي غونډه هر اونۍ سهشنبې د هرات ولایت لوی جامع جومات په انګړ کې جوړیږي او پکښې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.